وعن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مشهور صحابي دی او یو د هغه افراد او اشخاص نه دی چې په دنیا کې په دبانی د جنت سره راغله دی زیره راغله دی وی ز مریضم او نبی عليه الصلاه والسلام زما بیمار پرسې ترای زما پختنی ترای د حجۃ الوداع په کال باندې درد را باندې ډیر زیات. ما نبی عليه السلام ته فرمایل د الله رسول ما باندې ډیر سخت درد لکه څنګه چې تاسو ګورئ او زه د مال خاوند یم خو زما په وارثانو کې غیر زما د دې لور نه بل هیڅ څوک نشته. الله رسول ز دویمه یا دریمه د مال نه صدقه کم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه وی بیا ما ورته د الله رسول نیم مال مې د الله لپاره کې صدقه کم. نبی علیہ السلام فرمایل چې نه یعنی دریمه دا د الله لپاره کې ورکما د الله رسول. نبی علیہ السلام فرمایل چې دریمه صدا ډیره ده دا چې تخپل وارثان اغنیا پرې دي دا تا ته بهتر دی د دینه چې دی ته محتاج پرې دی او سبا چاته سونی سي لا سونی سي خام ته چې څومره خرج کوي او پای کې د مقصد د الله رضا نو ته به الله دغه صدر کوي اجر درکې خام حتی تر دې کته یو مړی ډوډۍ راواخلې او د خپل بیبي په خله کې ورکی دام صدقه دی د دې بم ته الله صدر کوي اجر دی. و ما ورته د الله رسول زه د خپل ملګرو نو ورستو پاتې شوم یعنی ما نه ملګری وفات شو کنه زه سیم ورستو پاتې شوم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې نه ته ورستو نه ته چې پاتې ته چې کوم عمل کوي کنه او مقصد دې پکې د الله رضای نو الله به تاسو د دې نیک عمل د وجه نه درجه درکې. هر نیک عمل چې تکې نو تاسو به الله درجه درکې استا مقام ورته نو تاسو به الله درجه درکې استا مقام مرتبه به الله سکی او چتایبه او شاید چې ته پاتې چې په ستا پته پاتې کېدو سره به ډیر قومونو ته سو رسیږي نفع به ورته ورسیږي او ډیر قومونو ته به نقصان ورسیږي لکه کافرانو ته ته به د دین اشاعت کې د دین خدمت بکې جهاد بکې په خبره باندې ورسیږي. بیا نبی علیہ السلام خپل صحابه کرام د پاره سو وکړه دعا وکړه نو یو کس چې کوم دی وصیت کی نو د دریمه حصے نه زیات وصیت د تسنه ده جایز نه ده د خپل ترکې نه حتی چې سړی خپل مال په خپل کور کې په خپل بچانو باندې په خنیت باندې صدقه کی نو پدې کې مرتصد ده اجر ده. بس مثلا ته ترکاری کور ته راوړې یو شی کور ته راوړې او پدې کې د نیت د ترحم وی شفقت وی نو ته الله دې صدر کوي اجر درکې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو د اغه لسس درکې تو کسانو نه المشهود لهم بالجنه چې دیتا په جنت باندې زیره ورکړې شوې ده. قال دی فرمایي جاءني رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته يعودني چې زما بیمار پرسی کولا عام حجۃ الوداع په کال د حجۃ الوداع باندې ان هغه کال چې نبی علیہ السلام صحابه سره خدای په معنی وکړه من وجه د درد وجنا اشتد بي چې ډیر سخت په ما باندې دا درد. فقلت ما ارتل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله رسول انی قد بلغ بی یقینا رسیدل د ماتا من الوجه د درد نه ما ترا هغه چیتی ویني ان ډیر پازاب په تکلیف وانا ذو مال او زخوند مال ولا يرثني الا ابنه لي او وارث نه د زما مگر زما یو لور. افا اتصدق بثلث مالي ایا ز صدقه کما دریمه دویمه د مال خپل. قال نبی علیہ فالشطر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول خپل نیم مال چې کم دې سکم صدقه کم. فقال نبی علیہ السلام فرمایل الله نه قلت ما ورتل فالثلث یا رسول الله دریمه حصہ صدقه کم د الله رسول. قال نبی علیہ السلام فرمایل الثلث والثلث كثير ثلث دریمه سده ډیر ده. یو فرمایل کبیر لوی حصہ ده. انك انتظر ورثتك اغنیا دا چې تپریدي وارثان خپل اغنیا خیر دا بهتره دا من د دینه انتظرهم عالتا چې پریک د دوی تسشي محتاج فقیران يتكففون الناس خلق تلاسي وړاندې کړي. وانك لن تنفق نفقه بشکات نه خرج کړي نفقات تبتغي بها وجه الله چې پاغي سره دی مقصد د سوي الله رضای الا الله رضای
الا اجرت علیها مگر تا تبا الله پدی بانی صدر کې اجر در کې حتی ما تجعل فی امرأتک تردی چې ته لګه حصہ د پیسو یو مړی د خپل بیبي په سکه مور کې خله کې مور کې نو نبی رسول الله ورته فرمایي چې د دې بم الله درته صدر کې اجر در کې ښا قال دا صحابي مبارک فرمایي فقلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته له د الله رسوله او خلف بعد اصحابي زد خپل ملګرو نو ورستو پاتې شم ان هغه وفات شول او زسیم هغه ما مخ کړه قال نبی علیہ السلام ورته فرمایل انک لن تخلف بشکته چې یعنی ورستو پاتې تا ته الله صدر کی عمر در کی فتعمل عملا تبع عمل کی تبتغي بها وجه الله باغی سره به ته الله سره راځه او یو سړی کوم ډیر وي خو باید د نیک کار وکړي چې نیک کار کړي نو چې بل وفات شوی دی نو په مقام مرتبه کې خدا تی نسی کېږي او چې تیږي د حسنات اضافه کېږي کنه معرفتن مگر زیاتیږي به په دې سره ستا درجه او ستا مقام ولعلک شاید ان تخلف ورست پاتې شي حتی انتفعک بک اقوام ستا په وجه ډیرو قومونو ته څه ورسېږي نفع به ورسېږي دین به خلکو ته ورخې جهادونه به وکړي ویضر بک آخرون او ډیرو ته به څه ورسېږي ضرر کافرانو ته به ضرر رسېږي ځکه ته به هغې سره جهاد کې هغه به مرداریږي اللهم یا الله امضي لاصحابي زما د صحابو هجرتهم د هغې هجرت چې کوم دی دا څه کې پوره کړي ولا تردهم على عقابهم او دوی مگر زه په خپلو پوندو باندې لکن البأس سعد بن خولا لیکن تکلیف د چا سعد بن خولا رساله رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمک پدبانی نبی صلی الله علیه وسلم ان مات بمکه